چاته هم چې د زړه مسله وي که چیرې هغه دا درې خوراک په خپل روټین کې د خوړلو ترتیب شروع کړي نو د هغه د زړه صحت روغتیا طرف ته را روانېږي چې په هغې کې اول نمبر زموږ سره سټرابریز دی چې په دې کې زموږ سره ډېر په زیات مقدار سره انټي اکسیډنټ دي چې دا د زړه د صحت او د انفلامیشن دپاره ډېر بهترین څیز دی دویم زموږ سره بادام یا غوزان یا نوره څومره خشکه میوه چې دا که چیرې هغه خوړل شروع کړي نو دا د صحت دپاره غوړوالی راولي خو کوم چې بیډ یعنې خراب غوړوالی دی هغه د صحت نه لرې کوي او ښه غوړوالی د صحت دپاره راولي چې هغه صحت دپاره ضروري وي دریم زموږ سره اوږه ده که چیرې اوږه انسان خوري نو دا بلډ پریشر هم کموي او بل دا چې دا د زړه د صحت او د انفلامیشن دپاره ډېر بهترین کار کوي دا خبرې ریسرچبل خبرې دي بای ډاکټرز دغه شان طبي معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ شکریه الله حافظ